مونږ ورته ویل چې تاسو د ملګرو طرف نه د شرک او کفر خبرې چلیدلې دي، په هغې به مناظره وکړو. د څه وجوهاتو نه دي په هغې مناظرې ته جوړ نه شو، هغه به دیو خبرې الله عالم دی، خو د دیو په خواهش باندې یو ځل بیا مونږ د حیات النبي صلی الله علیه وسلم په مناظرې ته کېناستو. مخکې سوات کې د اشاعت والا ملګرو د طرف نه یو مولوي صاحب هغه چلنج وکړو، زمونږ د طرف نه یو بل ملګری اسماعیل مولوي صاحب، د هغې دواړو په منځ کې یو مسله راغله په حیات النبي وه یا په هر څه باندې وه. بیا د هغې نه پس د هغه ملګري کلیپ راغی چې جمعیت العلماء اسلام والا کافران دي او مشرکان دي، دا قسمه خبرې راغلې. بهرحال بیا خو زموږ د هغې سره رابطه قایمه شوه. دې دوران کې د وحدان صاحب کلیپ هم راغی، تقریبا 3 کسانو د طرف نه کلیپونه ذمه دارو شروع چې یو د مفتي توصیف والا ملګري صاحب، دویم نمبر چې هغه د وحدان صاحب والا ملګري، دریم نمبر چې هغه د بلال صاحب والا ملګري، چا خو انتهایی نازیبا ژبه استعمالوله، شاید چې دغسې استعمالول نه وي په کار. دویم نمبر د توصیف صاحب والا ملګرو، هغوی راغلي وو د بلال صاحب د طرف نه په حیثیت د نمایندګانو، زمونږ هغوی سره جوړ رانغی، ځکه دوی به یوه خبره کوله، هلته به بله خبره کوله. بهرحال خبره خلکو د کلیپونو په ذریعې سره کتلی. بیا د وحدان صاحب سره زمونږ په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره شو. مونږ دیو ته اصرار کوو چې په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره نه کوو، ځکه 2015 کې زمونږ یو ځل د مجتبی امیر صاحب د سره خبره شوې ده، په دې اتفاق هم راغلی دی، په دې دسخطونه هم شوي دي. نن هم که تاسو په هغه دسخط هغې باندې دسخط کولو ته تیار یې، یقین وکړه مناظرې ته ضرورت نشته دی. مونږ نن هم په هغه 2015 والا موقف باندې ولاړ یو، قایم یو، او انشاءالله تر قیامته پورې به یو. مونږ دا نه کوو چې په 2015 کې زمونږ یو عقیده ده، په 2024 کې به زمونږ بله عقیده شي. انشاءالله کومه عقیده نن ده، دا به تر قیامته پورې زمونږ د روان نسل وي انشاءالله. دویم نمبر وحدان صاحب ته په هغوی باندې اشکالات وي چې زمونږ خپل ملګرو هغه شکست دی په زبان حال سره تسلیم کړو چې زه په هغې سره یو ځل مناظره بیا کول غواړم. مونږ ورته ویل چې ستاسو د ملګرو طرف نه د شرک او کفر خبرې چلیدلې دي، په هغې به مناظره وکړو. د څه وجوهاتو نه دي په هغې مناظرې ته جوړ نه شو، هغه به دیو خبرې الله عالم دی، خو د دیو په خواهش باندې یو ځل بیا مونږ د حیات النبي صلی الله علیه وسلم په مناظرې ته کېناستو.